هغه جنایتکارانو چې د تاریخ په لړۍ کې جنایت کړی دی او نن زمونږ هغه نادان ځوانان چې په حقایقو نه پوهېږي او اوس هم صم بکم فهم لا یرجعون دي یا دا دی ختم الله علی قلوبهم دي چې په زړونو باندې اوس هم مهرونه لګېدلي دي او ماسې تور دي چې حقایقو ته تن نه ورکوي. نو ستاسو نه نړۍ مننه کوم او دا زموږ دنده ده دا به کوم. بله خبر دا ده چې یو ورور دا خبره کړې ده چې 80% د افغانستان خلک د ډاکټر نجیب ملاتړي دي. هغې ته صرف یو جواب ورکوم که د 80% ملاتړي وو چې په کومه ورځ په دار ځړول کېده ولې یو نفر په دفاع کې ونه درېده. دا چې د هغه رقم وژنې موږ طرفدار نه وو په دې چې هغه صحرایي محکمه درست کار نه دی. دا یو د افغانستان مجرم او د افغانستان د خلکو قاتل و. د دې باید سمه محکمه شوی وی او د محکمې په ترڅ کې خلکو راغلي وي خپل د اولادونو اسناد وړاندې کړي وي او دا باید بیا محکمه شوی او بیا اعدام شوی وي. دا پراپر د سیستم باندې دا شوی دا به ډیره ښه وه نسبت هغې نه چې هغه صحرایي وژنه ورته وشوله او د هغه په حساب د هغه لپاره د خواخوږۍ باعث وګرځېده. که چېرته دی محکمه شوی وی او د افغانستان د ملت وګړي راغلي وي خپل د اولادونو اسناد یې راوړی وي چې څومره قتلونه دې کړي او دی بیا اعدام شوی نو نن به اوس به د دې د پافیګاکان او کوتریګاکان چې دلته ګرځي او غاپي دا د دې غاپېدو نه به موږ اوس خلاص وو. راځم یو نصیحت هغه ورونو ته کوم چې دا هم نادانه ډله ده خپل په اعمالو نه پوهېږي چې څه کوي ځان ته په خپله کندې کوي. ځان ته ورونو کندې مه کنئ. زه دلته چې تاسو ته کوم خبره کوم زما صرف دنده دا ده چې زه تاسو حقایق وایم خوښ یم چې پرې ځئ که نه ځئ په یو وخت چې سر هم سپین شي بیا به پرې پوه شي بیا به وایي چې موقف هم غلط و. دلته به یو تن ماته ګواښ کړی دی چې ستا غم مونږ کوو لږ صبر وکړه. د نجیب په سر باندې دا خبره یې کړې ده. دې ورور ته دومره وایم چې ځان ته کنده مه کنه که ته زما غم وکړې ونه کړې خو د نړۍ په سیستم کې سایبري سیستم کې دغه شی چې تا کړی دی دا په نړیوال قوانینو کې نړیوال جرم ګڼل کېږي او زه که دغه انټرنیشنل انټرپول ته وسپارم د سایبري دغې په ترو باندې د دنیا په هر نقطه کې چې وسې تا را پیدا کولی شي او تا ته ستونزه جوړېږي او زه دلته ستونزو جوړول ته ناست نه یم چې تاسو ته ستونزې جوړه کړم. زما وظیفه تاریخي اسلامي دنده مې دا ده چې حقایق درته وایم خوږه که ترخه که ښه لګي که بد در باندې لګېږي زه یې درته وایم. خو دا هم درته وایم که چېرته فرضاً سبا ماته یو بل خوانم کوم ستونزه جوړه شوله چې هغې کې به هېڅ ستا لاس نه خو دغه انټرپول به تا نیسي او تا ته به ستونزه جوړېږي. نو ولې ځان ته ستونزې جوړی؟ تا به زما غم کړی که نه کړی خو ستا غم به بې وخته شوی. دا قمقلتوبونه مه کوئ په میډیا په سطحه باندې داسې ګواښ چاته مه کوئ چې دا ګواښ ستاسو په مقابل کې سند ګرځېږي او دغه خپله هم د اوس هم چې تاسو دا کومنټ دلته دي دا ستاسو ګواښ دی او ستا آی ډي دلته ما سره ده. که دغه آی ډي د زه انټرنیشنل انټرپول سایبر کرایم ته ورکم سایبري کرایم لاندې ته د بینالمللي قوانینو کې مجرمې هر مملکت نن سبا سایبري قانون لري په هېڅ مملکت ته سفر نشي کولی او طرز کې چې اوس نیول کېږي نو نوم دې را سره شته هر څه دې را سره شته خو دا ځان ته خپله کندې مه کنئ دا ستاسو په ګټه نه دي. راځم د نن ورځې په عمومي تبصرو هغه دا دي چې د پاکستان وزیر دفاع دا خبره کړې ده چې دا تړون چې دی دا ډېر یو پټ تړون دی او دا دوی څه لري یو څه ښکاره دي نور موږ پټ کړي دي چې هغه چاته ویلی نه شو او ټولې په دې ګونګسه کې اچولي چې اسلامي امارت معامله کړې ده او دا دغه یې کړی دی. خوشبختانه د هغې خبرې په مقابل کې ذبیح الله مجاهد یو ځواب هم ورکړ او یو بل خبره د پاکستان د وزیر دفاع او د پاکستان میډیا د دوه ورځې کوي چې افغانستان د کورني جنگ خواته روان دی او که افغانستان کې د شي ټوټې شي نو د دې ځواب هم زه وروسته ورکړم چې ټوټې کېدلو ته څوک روان دی او چا په کور کې دغه د کورني جنگ خواته روان دی افغانستان که پاکستان. خو د وزیر دفاع د خواجه آصف ځواب ذبیح الله مجاهد وویل هغې دا وویل چې تر اوسه تړون تکمیل شوی نه دی. زمونږ بله ناسه په 15 د اکتوبر په ترکیه کې لا پاتې ده نو څنګه دا تړون مخفي شو او خفیه شو. تړون چې تکمیل نه دی او امضا شوی نه دی نو څنګه دا تړون په حساب دومره سیري شو چې دی پټی. نو دا یو غاښمخدونکی ځواب دی د دې په مخ باندې چې دی باید دا دروغ نه وي. بل د هندوستان په انډین ایکسپریس کې یو مقاله لیکل شوې ده او د هغې په همدغې تړون باندې دا خبره کړې ده چې دا تړون لا شوی نه دی ځکه د اصلي عوامل تر اوسه حل شوي نه دي. یعنې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اصلي عوامل لا حل شوي نه دي او د بله خبره دا کړې ده چې دا د دې ترمنځ کې چې کوم عمیقه کوم جګړه روانه ده د هغې جګړې حل لا نه دی شوی او احتمال د دوباره جنګ کېدلو ډیر زیات دی یعنی دا اوربند به مخه ونشي نیول او جنگ به وشي نو دا خپل د خواجه آصف د خبرو رد کېدلی شي. او بل خبر ذبیح الله مجاهد دام کړی ده چې کله موږ دا معاهده وکړله دا به موږ پبلک کوو او خلکو ته عوام ته به پلاس کې ورکو چې شپټ پاتې نشي. نو د دې نور وضاحت ممکن هم نه لري. زمونږ ورور طالب افغان
لیکلي چې هند به افغانستان ته نظامی تجهیزات ورکړي او کنه اسی به طالبان د خپل ځان په ګټه استعمال کړي. د ګرشي دې پښتنې جواب ما په تیرو برنامو کې ورکړی دی چې هند بالکل حاضر دی چې تاسو ته مرسته وکړي او هر نوع تجهیزات ته تاسو درکړي او دا خبره هم د نړیوالو د روابطو په اړه کې بالکل دا په عام روابط کې مدادي کړه. تاسو یو چا سره یو سم مرسته کوي برته د اله لري چې پاینده کې در سره مرسته وکړي. مفت ډوري اذن سبا څوک چاته نه ورکړي. که هندستان استالاس نيسي استالاس بغواړي د هیڅ شک نشته دی. نو د ځان په ګټه استعمالول خبره نه ده، د خپل د مفاداتو ساتنه ده. افغانستان به خپل مفادات ساتي، هندستان به خپل ساتي او هندستان به تاسو همکاري کوي، تجهیزات به درکړي چې موږ ته نه وغواړو، ضرور به دا کار کوي. صبغت الله سبزوار ورور ویل دي د جنگ په 15 ورځ د 15 ورځنی جنگ د امارت اسلامي په نفع او د پاکستان په نقص باندې تمام شو. هند، روسیه او چین او نور ممالک به افغانستان سره مرسته وکړي، بلوچستان به خپل اهداف ته ورسیږي. بالکل دا په دې باندې ما کافي برنامه کړې دي، تاسو کولای شئ لاړ شئ هغه برنامه وګورئ. ما په تفصیل سره توضیحات په دې باندې په مختلفو نړیوالو تلویزیونونو کې ورکړي دي. تاسو کولای شئ زما ټوله برنامه کې زما چینل سبسکرایب کړئ، هغه وګورئ، یا زما برنامه په مختلفو چینلونو د نړۍ کې چې نشریږي د نن افغانستان کې او بهر هغه وګورئ. ما په دې کافي وضاحت کړی دی چې پاکستان دا جنگ په دواړو صحنو کې وبایله، هم په بارډر کې، هم په د قرارداد په قطر کې او د چین او هندستان او روسي بالکل امکان شته چې افغانستان سره مرسته وکړي، بل خصوص د ایران د روسي او د هند ډیر زیات امکانات دي او بلوچستان به بالکل ازاديږي او ان شاء الله که په بلوچ او پښتانه مشترک ودرېږي لوی افغانستان به جوړیږي. دا وستاسو پښتنې راځم د دغه پاکستانی میډیا د جواب ته چې دی وی افغانستان د کورنۍ جګړې خواته روان دي او افغانستان امنیت په خرابېدو کې دی او ټوټې کېدو کې دی. زه صرف د سلورو ورځې احصایه او حسابي به دغه ته ورکم د پاکستانیانو ته چې او تاسو د ماته یو واقع د سراته وخی چې افغانستان کې د واقع شوی، نو دا به بیا مقایسه کو چې څوک د خرابې او د کورنۍ جنگ خواته روان دي او ټوټې کېدو خواته روان دي. صرف په 19 د اکتوبر باندې، په 19 د اکتوبر یعنی 3 ورځې مخکې یا 4 ورځې مخکې 14 عملیات شوي دي په 2 ولایتونو کې. په جنوبي وزیرستان کې 6 عملیات شوي دي، په 2 کسه وژل شوي دي، 2 ټاپیان شوي دي، اکمالاتي موټر په کې غنیمت نیول شوی دی. په وزیرستان شمالي کې 3 عملیات شوي دي، 2 کسه وژل شوي دي او 1 ټپي شوی دی او نور مالی تاوان هم ور اوخته دی. باجوړ ولایت کې 1 عملیات شوی دی، مالی ځاني تاوان ورته اوخته دی. د ورګزي په ولایت کې 1 اپریشن شوی دی، مالی ځاني عملیات ورته اوخته. د خیبر په ولایت کې 1 اپریشن شوی، مالی ځاني عملیات دغه تلفات ورته اوخته دي. په لکی مروت کې 1 اپریشن شوی، 2 سی ټي ډي افسران وژل شوی دي. د رئیس اسماعیل خان کې 1 اپریشن شوی دی و پوځیان وژل شوی دي، 4 نور ټاپیان شوی دي، 1 موټر تین اخیستل شوی دی. د 19 ورځې د 1 ورځې واقعیت دي. په شلم د اکتوبر 12 عملیات شوی دي، په 15 ولایتو کې شوی دي. په وزیرستان جنوبي کې 6 عملیات شوی، 12 کسه وژل شوی دي، 2 ټاپیان دي، 2 امنیتي کمرې ویجاړ شوی دي، 1 موټر او 1 ټرک تینه په غنیمت اخیستل شوی دي. باجوړ ولایت کې 3 اپریشن شوی دي، مالی ځاني تلفات کافي رسیدلې دي، خو د احصایې نه ده ترلاسه شوی. د رئیس اسماعیل خان کې 1 اپریشن شوی دی، 3 موټرې ویجاړ شوی دي، سپاره پکې ټول پوځیان وژل شوی دي چې 4 کسه پکې وژل او 11 ټاپیان دي. د کوټي په ولایت دغه کې 1 جاسوس صدام د عبدالحکیم زوی پناخه شوی دی، توفنګچا موټر او پیسې ترې ناخیستل شوی دي. په بنو ولایت کې 1 اپریشن شوی دی، مالی ځاني تلفات ورته. دا د شلم تاریخ واقعیاتو. راځم 21 د اکتوبر ته. په 21 د اکتوبر کې 6 ولایتونو کې اپریشنونه شوي دي. په وزیرستان جنوبي کې 4 اپریشن دي او همدارنګه په ولایت خیبر کې 2 دي، پیښور کې 1 دی، باجوړ کې 1 دی، ټانک کې 1 دی، بنو کې 1 دی چې دې ټول نه جوړیږي لس اپریشنونه. یعنی په 4 وزیرستان جنوبي کې شوي دي، ځاني مالی تلفاتو نه علاوه 2 سرویلنس کمرې او سولر سیستم د منځه تللی دی. خیبر کې 2 اپریشن شوي دي، 1 عسكر وژل شوی دی او نور دی هغه جنس ورته تباه شوی دی. پیښور ولایت کې 1 اپریشن شوی دی، ځاني مالی تلفات درلودل. په باجوړ کې 1 اپریشن شوی دی، ځاني مالی تلفات درلودل. په ټانک ولایت کې د اف سی اهلکار حکمت الله ولد اسمت الله وژل شوی دی. په بنو ولایت کې ناهید الله ولد مشر خان او عید محمد ولد ګل نظر دین د نیول شوی دي او بیا په ضمانت خوشی شوی دي. نو تاسو ماته وایي چې امنیت زما خراب دی او کیستا خراب دی. د خو 3 ورځې شوې. راځو د همدغه 21 د اکتوبر په سلسله کې په 21 د اکتوبر جنوبي وزیرستان اعظم ورسک سرکخیلو سیمه کې پوز پر مورچه مجاهدینو سنایپر برید کې سارون کې امنیتي کمره ویجاړه کړې، ځاني او مالی تلفات وراړولې دي. په 21 د اکتوبر باجوړ ولایت واړه مامون ولسوالۍ د بدانو په سینه کې سنایپري برید کې 1 عسكر وژل شوی دی. په 21 د اکتوبر باجوړ ولایت ریاست ولسوالۍ شیخ کلی د پل دغه
پوزي پوستې باندې درنو وسلو برید کې امنیتي کامره ویجاړه او ځاني تلفات مالی تلفات ورته اړول شوې دي. په 21 د اکتوبر جنوبي وزیرستان مکین ولایت تابع برګیډ سیمه کې د پوز پر کم د مجاهدین لخوا د هاون مرمۍ ویشل شوې د کم دننه ولګي د مالی ځاني تاوان ورته اوخته دي. په 21 د اکتوبر جنوبي وزیرستان تیارزی ولسوالۍ شولام سیمه کې د پوز پر غزمه برید و چې دوه عسكر وژل شوي دي یو ټپي شوی دی. په 21 د اکتوبر کوزدیر ولایت لال قلعه ولسوالۍ د دوکړې په سیمه کې د پوز پر چاونۍ درنو بریدونو کې مرګ جوړ لا اوخته ده. نو دا شو د 21 تاریخ. اوس راځو 22 تاریخ ته. په 22 د اکتوبر لکی مروت ولایت لکی مروت ولسوالۍ ارسلا سیمه کې صدر تانی باندې مجاهدینو سنایپري برید کړی دی. یو غټه سرارون کې کمره ورته ویجاړه کړې ده. 22 د اکتوبر باجوړ ولایت واړه مامون ولسوالۍ ډنګسار سیمه کې سنایپري برید کې یو پوځي امنیتي کمره ویجاړه شوې ده. په 22 د اکتوبر شپږ بجې سهار وزیرستان شمالي میرانشاه ولسوالۍ سپرګۍ سیمه کې پوز پر مجاهدینو چاپو وهله. ځوابي کاروي کې درنه جګړه وشوله. پوز ډېر افسران وژل شوي دي او د تللو په وخت کې په هوایي وګړو باندې برید کړی دی چې ماشومان پکې ټپیان شوي دي. په 22 د اکتوبر لکی مروت ولایت لکی مروت ولسوالۍ د پوز پر کم باندې سنایپري برید کې سارونکي کامره ویجاړه شوې ده. نو دا سلور 19 شلم 22 د سلور ورځې حسابي مې درکړه. ته د 1% ماته افغانستان کې وخایا ستا خو دا حل دی. ته بیا څنګه وایي چې افغانستان د کورنۍ جنگ خواته روان دی ولته امنیت نشته؟ امنیت خو ستان نشته دی. عسكر دي محفوظ نه دي، افسران دي محفوظ نه دي، مورچې دي محفوظ نه دي. په هیڅ ځکه په ټول ځکه د باندې بریدونه کیږي، افسران دي وژل کیږي. ته پاکستان اسلام آباد پورې اور در ورسېد، کراچۍ کې د اور شته، په پنجاب کې د اور بل دی. نو ته بیا څنګه وایي چې افغانستان کې یو دست تر اوسه افغانستان کې کابل کې په هیڅ ځکه تر اوسه نه دی شوی؟ ستا هر ورځ دا حال دی. او دا ناقص راپور دی چې ما ته را رسیږي. د کامل راپور خو دی چې لاس کې نشته چې په پاکستان کې څه حال روان دی. ډېر دي چې نه راپور کیږي، او بعض خو هفته بعد دوه هفته بعد راپور کیږي چې هغه وخت بیا موږ هغه نه خبر کوو ځکه چې هغه ډېر زور شوی. تازه خبر موږ ورکوو چې تازه دم شي. نو د دې اساس باندې تاسو وکتل چې د پاکستان پوز ډېر زیانمن دی، ډېر ورته ضرر رسیږي او د دې ډېر مرګ ژوبله ده. نو په لحاظه د پاکستان میډیا چې د دروغ پروپاګاندا کوي، خپل خاورې په خطر کې ده او خپل د ماتېدو په طرف روان دی او دا ګوته افغانستان ته نیسي او بیا دروغ پروپاګاندا کوي چې تړون چې دی داسې تړون هم کړی دی ځکه د افغانانو ته شک پیدا کوي چې والا دغه د ډیورن باندې معامله وشو. تاسو معلومه ده دښمنان تیار ناسي تفسیرې کوي. هیڅ کوم معامله نه ده شوې. خپل وزیر دفاع ملا یعقوب په خبر باندې اعتماد وکي. هغه چې کوم څه ویلي کاملا حقیقت ویلې دی او بل دا چې ذبیح الله مجاهد کوم خبره وکړه هغه باندې اعتماد وکي چې کله قرارداد شو هغه به نشر کړل شي او ان شاء الله د دې د دروغ ټول برملا شي. او که چېرته اوربن وم نشو جګړه شته د اوربن وم شي جګړه شته ځکه چې پاکستان سره جنگ نه علاوه بل لار نه د پاتې ځکه اور ورته بل دی او مجاهدینو مخ نشي نیولای. هیله د برنامه وګورئ خو کې دوستان سره شریکه کی تر بل برنامه تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علينا الا البلاغ.